ازبکستان وایي چې له افغانستان سره د ریل ګاډي له لارې اتصال کولی شي چې دغه هیواد له جنوبي اسیا سره د یوې خوندي اقتصادي لارې په توګه ونښلوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایي په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی. د ازبکستان د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد ولسمشر له پانګوالو سره په یوه غونډه کې د افغانستان په خاوره کې ریل لاره د خپل هیواد لپاره ګټوره بللي او ویلي دي که دا لار جوړه شي له جنوبي اسیا سره به د ازبکستان د وصلېدو لپاره اقتصادي او خوندي لار وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو هم موافقه وکړې وه.